زرغون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول دلته د پوښتنې څوک شته د دغې خپرونې ځانګړو مینوالو یو ځل مې بیا سلامونه نه کې هیلې ومنئ هیلهمند یم چې راته روغ او جوړ به وئ او تر دې دمه به زموږ د تلویزیون خپرونې سره مله پاتې وئ دوستانو نن ورځ مو تکل کړی چې د خوست ملکي روغتون ته سر ورښکاره کړو دا ځل به د خوست د ملکي روغتون د دروازې زنځیر وشرنګوو که څه هم داسې معلومات راځي او خلک هم د خوست ملکي روغتون څخه سارونه ټکوي نو نن ورځ موږ ځو د خوست ملکي روغتون ته ورځو په نننۍ خپرونه کې راسره د خوست د ولایتي شورا وکیل نورشاه نوراني سربیره د ځینو ټولنو مدني فعالان او بلې خواته د ځینو ټولنو رئیسان هم راسره دي تاسو خپرونه راسره تعقیب کوئ د خپرونې په لړ کې به ډېر څه ننداره کوئ د خپرونې کوربه د تل فسیر زه عبدالرحمن اشنا یم او د کمرې تر شا راسره خلیل زدران ملګرتیا کوي موږ دوستانو مخ پر وړاندې ځو تاسو مې خپرونه تعقیبوئ درنو دوستانو دلته راځو دلته د یو ناروغ سره خبرې کوو عاجل خونې ته چې موږ راغلو سړی مه شوره خپل نوم دې راته ووایه خدای دې ماشه تاسو ته ورشي مو نوم جلات خان ده دا مې کارډ ده دا مې کارډ ده دا وګیا په خېټه در شوی معدې تکلیف و صحیح شوه دلې روغللم دلته مې ډاکټرانو ته وویل چې د کوم به ښه ډاکټر وي چې مو د مریضو علاج وکړي دا رینه وي چې دا څوک دي دا سپي روغلي دي که دا انسانان روغلي دي ډاکټرانو ته توجه یوه نای کی کنه یوه پرچه روکړه چې دا بیرشه آزو کور کې کیوا که چې ولې ورغلم ته وایي چې دا خو معده خوږېږي بېر کړي دا هغه پرچه ده کوم ټسټونه یې وکړه که نه چې دا کیمرامین نه لګي دا مو ته روکه چې دا بیا روغلم چې دا هغه پرچه وخله مو چې خود ذاتي شپه وکړم چې دا ولې ورشه نو خبره دا شاید چې دا ځکه مریضون روشي دوی چلند څه ډول دی تاسو سره ډاکټرانو نرس ول که ډاکټر و څوک و دا ډاکټران چې ځان ته یایي چې زه یم چې بازار کې پیسونه وخوالي ډبل پیسونه وخوالي چې ملکي ته روشو مونږ عزت نه کوي مونږ احترام نه کوي ویلې مونږ دغې خورې نه یو زه دومره غریب سړی یم چې موږ هغه د پیسې مو هغه ځکه چرګې خرڅې کړي روغلندېلې ډاکټر ته چې دا ځکه مو علاج نشي مو چرګې وي یا لوړې زه خور غریب سړی یم دی مو تخشیش ویلې نه کېږي د مو ته متوجه ویلې نه کېږي دغه چې دغه جل مریض وي سره ده دا هر څه د ډاکټرانو هر څه دغه علاج یې وکړو وکیل صاحب دغه څوک نوکریوال ده نوکریوال باید پیدا کړو دلته دوستانو دغه جراحي مربوط کوم ډاکټر چې دی دغه ګورو چې څوک دی دلته دغه کوم ورور مشکلات چې دغه ورسره شریکوو دغه عاجله خونه ده دلته د زیات شمېر ناروغان بستر دي او راوړل کېږي دلته دغه ځای ته شته چې څوک جراحي ډاکټر چېرته دی ډاکټر دلته درنو دوستانو چې موږ دغه ځای ته راځو دغه کوم ډاکټران چې دي دوی وایي په ناروغانو باندې مصروف دي دلته هغه کسان راځي چې دوی په بازار کې خپله د چرګې هګۍ خرڅوي خپله چرګې خرڅوي هغه نور شیان خرڅوي دي په اساس باندې دلته راځي بېچارهګان هېڅ نه لري دوی چې راغلي دي دغه خپل ناروغان یې راوړل دي موږ هڅه کوو ډاکټرانو سره خبرې وکړو ګورو چې دغه ډاکټران کوم ځای کې قرار لري او چېرته دي هغه پرچې ورور لاس کې راسره دي ګورو
زه تا ته د خیل ته نه یم درغلی لومړي واخله لږ ما پرېږده خبرې ته زه باندې ولاړ ما ته تا کسان راځي چې د خیل ته راشه تا کسان ما ته راځي ما غواړي چې د ولایتي شورا وکیل سربیره ته راشه زه ولاړ یم زموږ کمرامین به اخیستي وي زه د باندې ولاړ وم دلته تا ته منتظر وم زه په دې پوهېږم چې هلته ناروغ دی زه خاک نه لرم چې تا ته درشم هغه کمره چې سټارټ وي زه تا وغوښتم زه د ولې غوښتم د خیل ته ما خو تا ته نه لیست مراد ما څه غوږ ونیسه بیا د ولایتي شورا په وکیل په ټنډه خو نه لیکلی چې دلته زه ولایتي شورا وکیل یم ولاړې ته دلته دا د ستنې راکې د ملا مې سخته پړکه کوي پوه شوې نو دلته ولې ولاړې ستنې ځای ته لاړ شه ستن چېرته دلته راکوي دغه د ستنې کاس مسؤل کاس نشته نشته ته اوس ورته ولاړې منتظر یې او منتظر مخکې نه ولاړې څومره وخت یې دلته ولاړې یاره داسې 15 منټه به کېږي 15 دقیقې چې ته ولاړې دغه مسؤل کاس نشته دغه ځای بیا چا ته پرېښوده چېرته مسؤل هغه د مریض نه وخته ده مریض نه وخته یو کاس دی دلته دلته موږ 3 نفره نوکري وو ټول هغه کې دې صاحب ته موږ لږ صبر وکړو زه مریض خو زه درسم دلته مسؤلیت ته په غاړه لرې که بل څوک نه موږ بل مسؤل که موږ خپل نفر 3 نفره نوکري وو دغه هغه چې کوي هلته ما مریض نه وخته ده دغه ځای کې یو کس نه لرئ چې 3 کسان تاسو نوکري وای خو دا خو مریضان ډېر دي بروش ډېر د زیات دی نه کېږي نه چې ګوښه تن کوو داسې کې یو تن نه درکې پرسونل دی کم دی خو پرسونل کم دی دغه مشکل دی نور مقصد 3 نفر تاسو کفي 3 نفر موږ نه یو کفي باید وزارت دې ته موږ ته نفر ډېر کې زیات کې چې موږ ته خدمات زیات شي دلته خلکو ته موږ نه رسېږو نه وي هلته د پورې بل شی مربوطېږي د ستنو کوم کاس نرس چې دی پورې شی مربوطېږي سره کم ته لکه دا هلته چې مصروف دی په څه باندې مصروف دی چیپس مریض نه ملاوي ته وایي سیرومي ته چلان کې وینې ته دغه 3 کسان په دې کې مصروف دي 3 نه دي 2 یو د خلاک دی په چاري زه په اطفالو کې یم دا اطفالو مریض مې خلاص کړو اوس بیا راغلو بل دا څه بل د خلاک بل په د خلاک وخت د خلاک مریضون ډېر دي په اجل کې ژمی دی ژمی که معلوماتو په اساس چې کوم ډاکټران تاسو سره در سره دي تر 2 بجو پورې باید دلته موجود وي له دې نه وړاندې دوی ځي خپل شخصي معاینات ته ډاکټران ته لرئ که موږ یې نومونه یادونه درته واخلو ټول ډاکټران چې دي د 2 بجو پورې دلته موجود دي خپل د نوکري والي اوس یې موږ ته پیدا کولی شو ټول دغه د وخت حاضري واخله میټینګ ته ولاړو څوک به وي بعضې په کوم اساس صاحب سره میټینګ وو ناروغان پرې مشر نه خو نه ډاکټران شته که نه هغې په ځای باندې دا زموږ دا موږ د ادارې کار دی دا موږ تنظیم کار دی چې موږ څه تنظیموو یو چا ته رخصت ورکوو په ځای بل نفر وي واکې موږ خبرې نه کوو هدف دا چې باید یو کس ناست ته داسې دغه دا ځای کې وګوره موږ ځای کې ډاکټر نشته که نه نور دا موږ ادارې کار دی یو څوک به ضرورت لري رخصت به ورکوو یو څوک به میټینګ ته ولاړ وي یو څوک به بل کار به وي خو موږ ادارې دا تنظیموو دا موږ تنظیم کړي دي ښه صحیح ده دوستانو دوستانو تاسو ولیدئ چې دغه ورور موږ په سترګو په وړاندې دی په لاس کې را روان کړی و دغه ځای ته او سرطبیب صاحب راسره ولاړ دی د ده نه به وپوښتو چې هغه کوم شیان چې دي موږ نه لرو چې دغه ورور دغه دی نارې وایي د سپین ږیری بوډا بابا چې راوړل کېږي په لاسو کې رانیولی دی ول نشته ول نشته بیا دغه ولې دی په لاسو کې ترولۍ شته چوکۍ شته ویلچیر شته هر څه شته تاسو په ښه ځای کې کېښودلي نه دي چې دغه خلکو نه همدلته شته د دهلیز کې به وي که نه تر اوسه هلته نشته دې بچاره اجل کې شته نو دا خلک بیا څنګه یې روان کړی و خو یا نه بلد یا چا سره رهنمایي شوي نه دي اجل کې شته وبه یې ګورئ دغه ډاکټر ملګري یونیفورم خپل لباس به یې پر تن وي چپاڼه نه لري
نه همدغه لباس دی همدغه لباس دغه شین لباس که دا یې نه وي بیا چپنه وي که خپل لباس وي چپنه وي بیا همغه لباس مهمه دا ده ځکه د ملکي ملګري سره ملګري نه توفیر نه کېږي که دغه حاجي صاحب تاسو وګورئ چې څومره په تکلیف دی بیچاره دلته چې راوړل کېږي د اکثرې لپاره په لاسو کې یې راکش کوي خپل بچیان رایه وسلو ته درنو دوستانو هغه لابراتوار ته مو سر راښکاره کړو د دې غذایي محصولو کسانو سره به هم خبرې وکړو چې نن ورځ یې څو ناروغان راغلي چې دوی وینې معاینه کړي دي هغه به هم وګورو خو دغه نظافت برخه که چېرته زموږ کمرمین ملګری واخلي یو څه چټله ده خو په هر صورت باندې دغه کوم کسان چې دلته دي دغه سره به هم یو څو خبرې وکړو یو وخت زه دلته راغلی یم که ووایم دغه ځای کې دومره شومړی وي چې داسې ښکارېده چې مثلا دلته به چونګښې ټوپونه کې وکړي هغه تېرې خپرونې کلیپ هم دوستان راسره وګوري تېره خپرونه کې مو چې کلیپ راخیستی و د دغه سره به څو خبرې وکړو دلته فکر کوم لابراتوار محصول څوک دی ستړی مه شئ وروره ډېره زیاته مننه څومره پرچې مو نن کتلي دي نن تقریبا دا اخري نمبر 4 نمبر د کاست چې یوازې مو لیکلي دي که پرچې دلته لرئ چې تاسو راغلي دغه پرچې مو مریضان ته پلاس ورکړي رجسټر کې شته ټول رجسټر کې او رجسټر کې مکان نمبر هر پرچې کې تقریبا 1 2 3 4 5 6 و ته ماینات په پرچې کې راغلي اته ماینات یو پرچه کې یوازې راغلي دي اکثریت پرچو کې دا شی راځي بستر مریضان ټول ماینات مکمل ماینات ورته دغه ټیسټونه مو کوم ډول دي په دې کې هیماتولوژي ټیسټونه هم کو سیرولوژي هم کو بایوکیمستري هم کو بایوکیمستري کې لکه یوریا کرټینین ټي جي کولیسټرول آر بي اس د ټول پکې راځي تېره خپرونه کې زه راغلی یم د زموږ شاته کوم ماشینونه چې د غیر فعال ول اوس فعال شوي دي دا مو جوړ کړی دی خو د کابل نه کوم عیار غولي و آیتان دا بیا هغه وکړه د نوٹ کړلو پارټیشن مو ته کړی دی د کوبل نه خپل هغه راځي ایتان انجینران خالي چې سیټ اوسه پورې پاتې دي او سیټ کوي ان شاء الله کار پر روان دي نیم پاتې نیواله شوبه جوړ کړی ویل دی هم شي طرف که وویل شي تقریبا ډېر وخت کېږي چې زه تېره خپرونه کې همدغه ته راسره وې زموږ ملګري به د ایډیټ برخې ملګري به هڅه وکړي چې تېرې خپرونې خبرې هم راواخلي نګاه نه راکړي یو څه ښه به وي نن ورځ خو چې موږ ته مریضونه مراجعه کړې ده په دغه کې 15 شپېته په تعداد مریضونه راغلي دي ثبوت شته دا ثبوت موږ رجسټر لرو بیا رجسټر شته او ریسپشن کې رجسټر شته کوم وسایل دي دلته څه ډول تاسو هغه ترسره کوئ مثلا د تور زیړي ټیسټ دی نوره د سپین زیړي دی د نوره معاینات دي دغه ټول ترسره کېږي هم دلته ټول معاینات ترسره کېږي دغه د سیرولوژي بخش دی وینې سیرولوژي ده سیرولوژي کې ایچ بي ای سی سی وي ایچ ای وي وي ډي آر ال دا مکمل معاینات ترسره کېږي بله برخه موږ د بایوکیمستري څنګه لرو چې بایوکیمستري کې مکمل معاینات اجرا کېږي هم د ګردې دپاره د شکر معاینات ټي جي کولیسټرول د وینې غوړ د مکمل معاینات په دغه کې ترسره کېږي بله برخه موږ د هیماتولوژي برخه لرو چې په هغه کې د ملاریا مکمل معاینات ترسره کېږي ملاریا وي لشمانیا وي ټول معاینات د هیماتولوژي په برخه کې ده بله برخه موږ د شبخانې د بکتریولوژي د چې د ټي بي بخش دی هغه کې د ټي بي معاینات مکمل ترسره کېږي که یوازې ته ګوښې او که نوره څوک درسره شته موږ دوه نفران همغه چېرته هغه واټ ته ورته سیمپل راخولي چې ماشومان وینه راوړي دلته د ټول واټ کې دوه نفره یوازې یاست لابراتوار دوه نفره پرسونل نوکریوال لري دوه نفره دغه دوه نفره کفایت کړي د دومره لوی روغتون لپاره نه دا خو کفایت نه کوي خیر خو دلته خو هغه د مشکل شته چې پرسونل زیات شي خو امکانات کم دي نو دغه ستونزه مو د خپل رئیس سره شریکه کړې دا ډېر څو هم شریکه کړې دوی ځواب څه دوی جواب دا دی چې قرارداد کېږي په نوي قرارداد کې په مقصد نفر ډېرېږي تعداد به زیاتېږي خو دلته خبرې دوی دي چې سیتامې نفر موږ ته دلته نشته موږ خاص د انجو نفر یو که نه د پرسونل چې دی موږ سره د سیتامې 4 نفر اسټاف دی د 4 کې موږ ته یو نفر راکړی دی موږ د 6 نفره د انجو والا یو اوس دومره کسان مثلا 4 شپېته یادونه تاسو کو وکړه فکر کوم خپله خبره کې چې دومره نن ورځ موږ وینې کتلې دي او د دوی وینه مو کتلې ده دغه زیات کسان به لاړ شوي نه وي نورو شخصي ځایو ته نه اکثره مریضون دا خو دوه اکثره راځي که ټول راځي دا ټول راځي دا دوباره کوم مریضون دي چې یو کلی ته درېمې او پی ټي مریضون دي یو آی پی ټي داخلي بستر مریضون چې هغه بستر کېږي هغه مریضون چې آی پی ټي دي معاینات یې ترسره کېږي ډاکټر یې ګوري خپله تداوي کوي هغه کلی ته درېمي کوم مریضون چې مکمل معاینات ته کېږي د داخل د بستر بیا بستر کېږي هغه بیا به بستر کېږي ډاکټر صاحب تاسو څه داسې ویل نه غواړئ چې دغه ځای کې دوه کسان یوازې کار ترسره کوي دغه پوښتنه دې وسپړله
دلته لکه ما مخکې ذکر وکړو چې دلته د شفټ سیستم دی 2 شفټ دی یو د ورځې شفټ دی یو د شپې شفټ دی د ورځې شفټ کې چې ناروغان ډېر وي نو هلته پرسونل هم ډېر وي شپږ نفره یې نشر کې راسره وګوري یادونه کې دا هغه وخت کې تقریبا زیات وخت کېږي چې دغه به فعال شي ولې تر اوسه پرې غیر فعال دي سرطبیب نو دغه کوم پروګرام چې د کلچر ماشین کنه دا د کوم انجو سره و تر اوسه پورې همدغه انجو کار پاتې اوس پارټیشن ورته وکړو کېدای شي څو ورځو کې فعال کړي یا چې موږ راځو داسې نه وي چې بیا خبره همدلته پاتې وي بیا تقریبا ډېر وخت دې کې موږ چا سره ډېرې وادي هم نشو کولی دغه د کشمیر مسالې دي همدغه کله خلاصه شو موږ چا سره دا مطلقه واده نشو کولی په دې وخت به وشي چېرته تاسو دغه رسمي راپورس چې لیکئ او که نه ټول جریان دغه د پارټیشن دوی ځواب څه وي هلته وایي بس وایي چې په لګیا یو په لګیا دو خبره پاتې وي همدغسې داسې ویل کېږي چې دغه کوم مسؤل دلته چې دي دغه اسناد نه لري دغه تر څومره بریده پورې دغه خبرې تاسو تاییدوئ د خبرې دلته چې کوم دغه ځوانان چې کار کوي که نه بدون د سند نه دلته مونږ چاته اجازه نه ورکوو موږ د خلکو خبر راخلو دغه د سندونه ټول شته او کوالیفاید خلک دي مونږ یوازې په سند هم اکتفا نه کوو مونږ یوازې په سند هم اکتفا نه کوو کوم شرایطو سره یو څوک دلته راولي مونږ هغه دی چې سند وي او په امتحان کې په صحیح طریقه بریالی شي داسې ویل کېږي چې دغه کوم کسان چې ټاکل کېږي دغه نرسنګ برخه کې دغه د یو چا په روابطو سره مثلا راځي یا د چا په خپلوي اساس باندې راځي لکه فکر کوم نوم یې غلط نه کم د نرسانو کوالیفاید په دې معنی چې هغه نالج علمیات او پوهه او مهارت ټول لري نو داسې څوک نشي راتلی چې په هغه نه یادونه وکړه چې د خپلوۍ په اساس راځي نو د خپلوۍ په اساس د خپلوۍ په اساس څوک نشي راتلی بلکې په حقیقي امتحان کې بریالی کېږي امتحان خپله پروسه لري هغه پروسه طی کېږي نو وروسته بیا نو 400 کې راغلل کې راځي صحیح ده دوستانو نو دا صحیح ده په د خوست کې خو زه هم ډېر پېژنم ته هم ډېر پېژنې هر څوک ډېر پېژنې خو په ټولو باندې داسې ویل کېږي لکه ما یادونه وکړه موږ راپور چې ترلاسه کړل لکه د یو نوم یادونه مې چې وکړه مستقیما که نه چې د نرسانو مشر دی او دې سره په شمول چې نور کسان دي ټول د روابطو په اساس باندې راغلي دلته خپل وظایف مخ پر وړاندې څوک چې پېژنګلي وسته ونه لري بېچاره پاتې دا خو د نرسانو د مشر وظیفه نه ده دې کې کمیټۍ ده کمیسیون دی کمیسیون دغه کار کوي کمیسیون دغه سوالونه جوړوي کمیسیون انټرویو کوي دوستانو مخکې ځو ملتیا مې کوئ دوستانو هغه ځای ته راننوتو چې دلته دغه کوم خوراکي توکي چې پخېږي دغه پخلنځای چې ورته ویل کېږي دغه سرطبیب سره خو دې مورد باندې خبرې وکړو چې دغه چاته ورکول کېږي د چا لپاره پخېږي لږ دا راته وایي مهرباني دا خو ډوډۍ چې دا ټوله د هغو ناروغانو لپاره چې موږ سره بستر وي ناروغانو ته دوی سره کوم کسان چې راغلي ته خو نه ورکول نه ته نه ورکول کېږي صرف ناروغانو ته سهار رپورټ اخلو چې څومره ناروغان بستر کې وي هغې مطابق د ډوډۍ لیست جوړوو هغه اشپز ته ورکول کېږي اشپز د هغې مطابق پخلی کوي علاوه د نه نور چې څوک نوکري وي نوکریوال پرسونل هغې ته هم ورکول کېږي دلته چې کوم ډاکټران نرس نوکري چې وي صحیح ده دوستانو هغه ځای دی چې تاسو راسره ګورئ چې دغه پخلنځای دی دلته دغه کوم شیان چې دي پخېږي د ناروغانو لپاره صرف د ډاکټر صاحب خبرې کوم راسره واورېده درنو دوستانو هغه ځای ته راننوتو چې دلته کوم د دوی ډیپو دی دلته دواګانې کېښودل شوي دي خو داسې ویل کېږي چې تقریبا تر 200 شاوخوا پورې کلمه دوا دلته دوی لري خو د سرطبیب نه هم په همدې مورد باندې وپوښتو او بلې خواته چې موږ څومره معلومات ترلاسه کړي داسې ویل کېږي چې ناروغانو ته یوازې د ګوتو په شمېر دوا ورکول کېږي یو څو کلمه او بلې خواته
دلته زیات وخت دغه کومه دوا چې دا دغه په تاریخ باندې تیریږي بلکې ناروغانو ته نه ورکول کیږي د خلکو د خبرو په وینا چې دغه کوم دوا چې دا د باندې درملتونونو کې هم خرڅیږي نو مهرباني زموږ خبرې به مو هم اورېدلې وي خپل نظر مو هم راته ووایه څومره کلمه دوا لرو دلته موږ تقریبا د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پالیسۍ مطابق تقریبا 200 کلمه شاوخوا دوا موږ لرو دغه دوا هغه ده چې زموږ ته په پکیج کې راکړل شوې ده چې د عامې روغتیا پالیسۍ مطابق دغه دوا اکمالیږي دا ټوله دوا همدلته شته او دا د مریضانو په اختیار کې ده خو دا داسې نشو ویلی چې دا دوا به ټول ته تکافو وکړي یا به بسوالی وکړي ځکه د خوست نفوس زیات دی او دغه دوا چې ده مکمل ډول سره د خوست خلکو دپاره کیفیت کیفیت یې څه ډول بولی کیفیت دغه کیفیت په علمي لحاظ ځکه ښه بولم چې دغه دوا د هغې چا څخه اخیستل کیږي یا د هغې چا څخه خریداري کیږي کابل کې چې هغه د عامې روغتیا وزارت لخوا لیسنس لري جواز لري هغې جواز مطابق د هغې خلکو نه اخیستل کېږي چې جواز لري یعنې دغه هغه دوا ده چې یوه سند په اساس د کوالټي کنټرول نه وروسته افغانستان ته داخلیږي او هغې شرکتونه دا دوا اخیستل کېږي نو ده کې په ډاکټر ولې یو څوک د باندې څه لیکي چې د باندې نه یو ناروغ دوا راخلي بله مسله ده هغې مسله دا ده چې یو دوا چې ده موږ په شفاخانه کې 2 سیستمه دي یو د انجو په چوکاټ کې دی چې ما درته وویل چې دغه انجو په چوکاټ کې تقریبا 200 شاوخوا کلم دوا اکمالیږي بل تخصصي برنامه ده تخصصي برنامه ده چې ده په هغه کې داسې درمل ته ضرورت وي چې دلته زموږ سره نه وي په دې دواخانه کې نه وي چې وي خو ورکوو چې وینه نو مجبور دی چې بیا د باندې ولیکي زموږ د ملګرو برخونه به هم ځینې پوښتنې کوو چې دوی څه نظر لري مهرباني اشنا صاحب داسې ویل کېږي چې د دوی بعضې دواګانې دي په بازار کې پلورل کېږي د سرطبیب څخه به وپوښتو چې آیا دا حقیقت لري ما مخکې هم یادونه وکړه چې داسې ویل کېږي چې هغه کومې دواوې دي بازار کې خرڅېږي آیا دا څومره حقیقت لري د خبرې د خلکو دلته یو خبره دا کوو چې دلته یو سیستم موجود دی هغې سیستم په اساس هیڅ یو پرسټمول ګولۍ به پیدا نشي چې د دواخانې نه وځي یو پرسټمول څو ځایه امضا کېږي نو دا ناممکنه ده چې موږ د دواخانې نه یو پرسټمول ګولۍ هم د باندې وتلی وي دا په سل کې دا ردوم او که بیا چا سره مثال موجود وي کولی شي موږ ته یې وښیو بیا به هغه موږ ډېره سنګینه ځانونه به جریمه کړو په خوست ښار کې داسې مواد پیدا کېږي غذایي مواد چې دلته په شفاخانه کې مریضانو ته ورکول کېږي ما په خپله لیدلي ثبوتونه مې پخوا هم راوړي وو شفاخانې ته اوس هم پیدا کولی شم درته هغه غذایي مواد چې ماشومانو ته ورکول کېږي اوس په ښار کې په کارټنو خرڅېږي یوازې موږ به ووایو چې هغه مریضان چې په ښار کې به یې خرڅوي همدغه مواد به وړي دوی په ښار کې خرڅوي نو کارټن څه ډول ښار ته انتقالېږي او په ښار کې خرڅېږي داسې ده چې دغه مواد خو ډېرو ځایو ته مؤسسات اکمالوي خو د شفاخانې په اړه زه درته وایم چې که چیرې کوم کارتن یا کوم داسې شی د شفاخانې په ترو پیدا شو په ثبوت سره شواهدو سره قراینو سره نو دغه به موږ ډېره سنګینه جزا ځان ته تعین کړو خو دا ناممکنه ده چې په کارتن دوا به نه وي وتلې ممکن داسې یو چا کړي وي چې دلته یو هغه د ماشومې مریض وي هغه مریض څو په کټه اخیستی وي کیدای شي کوم دوکان کې به یې خرڅ کړي وي دغه څه نشم ویلی خو په کارتن باندې یا چې د شفاخانې قصدن د تجارت په قسم وتلی وي سلو په سلو کې ردوم که څوک ثبوت لري نو موږ ته وړاندې کولی شي زموږ ملګري دغه وکیل صاحب هم دلته لګیا دی بطور صاحب هم دلته دی دغه دوا یې وکتم دلته 200 کلمه دوا د وکیل صاحب دغه به ستاسو په اند باندې هلته موجوده وي لا خو ورغلي نه وي درملتون ته دا د میډیکل سپلای طرف دی میډیکل سپلای راځئ دغسې به ځو وکیل صاحب هغې ته به هم دوستانو سر ورښکاره کړو چې دغه کوم خوا کې ده دغه دوی دوا چې دی د یوې خوا ته ده زموږ ملګري دوی ګوري دغه کومې دواګانې چې دي او بلې خوا ته دغه
تاریخ باندې به هم وکتل شي لکه مخکې مې یادونه وکړه چې ځینې خلکو دا خبره کوله چې ځینې دواګانې په تاریخ باندې تېرې وي که نه بطور صاحب داسې سختې پیدا کړي نه وي چې تاریخ باندې دلته تېر شوي وي نه موږ ډېر څه داسې وکتل چې تاریخ لري په تاریخ کې شته وخت شته پکې او په ځینو کې وخت کم دی خو دا باید په وخت مریضانو ته ورکړل شي خو یوه ستونزه دا ده چې موږ خپله هم د دې خوست یو او ډېر وخت د همدې شبخانې ته راځو تقریبا څو کالونه کېږي چې تر اوسه پورې ماته یو ګولی هم د شبخانې له لورې نه ده راکړل شوي ډېر وخت مریضانو ته دوا نه ورکول کېږي په دې باید سترګې پټې نه کړو هغه چاته دوا ورکول کېږي چې څوک دلته روابط ولري او څوک وسیطه ولري هغې خلکو ته دوا ورکول کېږي کني داسې دې ووایي چې باتوري واورځ راغلی دی د پرسټمول چا ورکړې دي او پکټ ګولی ورکړې ده یا دې د اوس ورشي خو ډېر داسې څو کلمه دوا چې په هغه کې په دواخانه کې ورکول کېږي منو خو دا چې دلته 200 کلمه دوا ده اول ته په هغه کې په دواخانه کې 3 یا 4 رقمه دوا ورکول کېږي هماغه ځای ته به هم لاړ شو او هلته که یو ځل د کوم دلته ډیفو مسؤل دی دغه نه دغه پوښتنه وکړو چې ته ورځ کې څو کارتنه دوا هلته ورکوې دغه کوم درملتون ته هغه ته یې ځواب ویلی شي ځان مهرباني زه دومره ویلی شم چې دلته چې کومه دوا موجوده ده نو دا دوا نه په واسطه چاته ورکول کېږي او نه چاته په کوم سفارش ورکول کېږي دغه ډیمانډ کې دا معلوم نه دی چې دا څوک دی ګوره بلدي واټ دا کې معلوم نه دی چې څوک دی احمد دی که محمود دی خو ما امضا کړی دی چې ورته ورکړي کانولا دی او کاتیتر دی پیوډین دی که نه او د دوی هغه هم ورخله که نه د دوی ډیمانډ هم ورخله نو دغه ټول شي نه دغه موږ نه پېژنو چې دا څوک دی موږ ته نه دی معلوم چې احمد دی که محمود دی کوم ځای دی فقط مریض ګورو مریض مطابق هغه دوا موږ ورکړې ده بل دا ده چې اوس به په هغه بدیا فارمسي کې به هم درته وښیم هلته به اوس 400-500 نسخې موجودې وي چې اجرا شوي دي 400 نسخې به اجرا شوي په هغه کې هم داسې څوک به نه وي چې څوک پېژني څوک نه پېژني ډاکټر لزوم دید او دا رجسټر نمبر دی او دا دوی د هر مریض ته کومه دوا لیکل شوې ده دوی ورته ورکړي ګوره زرمینه جرۍ کې موږ نه پېژنو چې څوک ده جرۍ کې مثلا دا دوا ضرورت دی مثلا بستر مریض دی که نه بستر ته دا ټول هغه د سرطان ناروغانو سره زه درته وایم چې زه ماته یو کینول هم نه راکول کېږي زه یې بیرون نه راوړم هغه څوک چې دلته په داخل کې ولري ته د تکات سیرون هم ورکول کېږي ته کینول هم ورکول کېږي ته پیشګري هم ورکول کېږي خو ماته نه راکول کېږي یوازې زه ځان نه ښیم دې ولس ته نه ورکول کېږي دلته په همدې شفاخانه کې اوس در سره ځم هغه ځای ته هغې چاته به ورکړل شوي څوک چې دلته روابط ولري یو ډاکټر یو کلیوال یو څوک ولري په دې باید سترګې پټې نه کړو سردبیب صاحب شته په دې کې وګوره کانولا ورکړل شوي د واټ کې ضرورت دی آی وي کانولا 2 دانې 200 بلانس هغه د ډیمانډ 2 دي 200 ورکړل شوي دي دا هلته ورکړل شوي دي نو دې کې دا معلوم دی چې دا څوک دی چې ضرورت وي اوس یې که واټ کې پوښتنه وکړه چې کوم شی دلته د هغې کې واسطه نشته کولی شئ چې اجل کوټه کې پوښتنه وکړئ هلته به پوښتنه هم وکړو نو دوستانو مخکې ځو هغه ځای ته راغلو چې تاسو تلویزیون سکرین باندې راسره ګورئ چې څو میاشتې وړاندې دغه کوم ځای چې د فیوزانو لپاره جوړ شوی هغه څوک چې د ناروغانو سره دلته راځي او دغه فیوزان به راځي دلته به کینی مثلا اودسونه به کوي خپل لمونځونه به کوي هغه ځای جوړ شوی دی خو تر اوسه پورې ناروغانو ته په لاس کې هغه کوم ناروغانو کوم کسان چې دي هغې ته په لاس کې نه ده ورکړل شوی موږ مخکې ورځو سرور ښکاره کوو کمره شلاندو دوستان دغه داخل ته چې راغلو دغه ورور سره خبرې کوو ورور سړی مشي خپل نوم زه د ایمان شم وعلیکم السلام نوم دې څه نوم اسمت الله منګل کوم ځای نه راغلی خلبسات نه خلبسات نه راغلی څومره وخت کېږي دلته دا تقریبا 13 شپې کېږي 13 شپې کېږي دلته ځان باندې سخته کمبله راکش کړې وه که چې کمبله سوړه ده او یا بخاري ولې نه بولوئ دغه
بخاري ته 10 کیلو لرګي روکي هغه په وار کې ختم شي وال مسخان کې صرف 10 کیلو درکړي کېږي ټوله شپه 15 دا شی ورکړي ټوله شپه کې هم دغه 10 کیلو درکول څو کسان دلته پراته وای 3 4 15 لاس 15 شلو پیر پروته وو ته نه د کمره کې تمدي یو څو کسان نه داخل دي دا به ډېر یخ وي دلته چې دغه سوړه د کاش سړی دی پاش ماشینوي کې سوړه خامخاوي سرطبیب صاحب څو وړاندې څو میاشتې وړاندې جوړ شوی دی خو موږ چې راننوتو لکه یخچال ته چې ور داخل شي دغه یخچال کې به دا بېچارهګان څه ډول د خپل ژوند شپې ورځې صبر کوي نو تر کومه حده چې په موږ پورې بخاري ورته لګولي ده 10 کیلو کافي 10 کیلو نه زیات ورکوي 15 کیلو درکول 15 کیلو ورکول کېږي که نه او نو نور به موږ د سره نور به څه کوټې شته وتکونه چې داسې وتکونه وایي دوی وتکونه وایي دوی کې په مناسب ځایونه وایي دوی کې څومره نو خو دا خو معیاري جوړ شوي دي هم د جمهوریت هغه ده نقشه ده اوس دغه یخچال کې به دا بېچارهګان پراته وي به دغه نو که معیاري ته وکتل شي انجینر خو باید لږ دغه برخې ته او نو دا په دوی پورې اړه لري په موږ پورې نه لري که نه په هغه خلکو پورې هغه پورې اړه لري چې نقشه ډیزاین کړې ده دوستانو تاسو ګورئ چې ورځ دا دغه بیچاره په ځان باندې دغه د کمبله راکش کړې ده خو مجبور دی چې هوا یخ ده نو مجبور دی چې ځان ښه ټینګ پټ کړي تاسو سره ګورئ هغه ځای دی چې جوړ شوی څه لکه څه ډول مې چې مخکې یو کلیپ درکړه تاسو خبر راسره واورېدې شپې وخت کوم ځای شپې دلته زمانو دا غشای نوه جوړ کړه ده ښه سر کې وي او سر کې د سړا وي یخ دی ګرمي تو څنګه سمدای اول مسخوتان ورر تبال کی شپه جټله په سوړه کې تیرو په یخ دی مقصد شل کمباله بدل شوی شل کمباله بوچاوي چټالیز یو دا مشکلات دلته ډاکټرون روشي دا خبره په کوټه ډاکټرون روشي دا سلک ودرېږي مریضون وکسي یو خبره کی بل خبره کی ډاکټرون بل خبره کی مریضون ډاکټرون څه مو خپل مشروم دا وريرامي دا وړه زړه تکلیف لري چې یو ډاکټر وایي چې خارجوي نه نو 15 شپه دو بل ډاکټر وایي چې دا سره خارجوي د اکسیجن ته ضرورت دی اکسیجن ته ضرورت دی او خپل من سره جوړ نن موږ رسو تولو یو بل ډاکټر وایي چې نه دا اکسیجن ته ضرورت لري سره رسو توای موږ نه خپل کېره دا کوم ځای چې دا کیسه مالې اوکې دا غشای جوړ کړه دا دومره ستر دی ته بیش کا دیزارو کسو وجرادو دا سه شای جوړ کړه دا په هغه سار کې وا بخاري ورګېدو څلور 15 لرګي وی روچي نور سلمات شپه یخته تیرو چې گیزر جګ شو تا مړای مکلاګي تو خپل تاسو مریضون کېږي خپل مریضون یو ځبل شپه مې ورمنډه کړې مزګار ټیم مریض شوم د ډاکټرانو ته بزړه غیر توکړو چې د شکدره کې تکلیف دی هغه سوړه خراب کړای و ډېر په تکلیف کړو هیڅ سہولت نشته کې یو امبولانس نه لري چې کوم لري په مړای سی ولګي مړای کې امبولانس ورکه څوک مو نه وای دی امبولانسون نشته داسې جوړه امبولانسونه دي چې کلاګلو لکه ډاکټر بډای کې چې کېنه وران نو دا ډېر دومو چې کمړه بشو ډرایورونه به بزور ته لوړو د زړه مینه دی پورا مشومې نه مو د زړه مینه کړه لکه ډاکټر بډای کې چې کېنه اول خو ونه داخل نه پرچر ته روغله چې دا ویره د ریاست ته دلته یو کاز سره وګورئ چې امبولانس نشته په مړای سي لوړ ده مو چې دا د مړای گاډه ده که د امبولانس ده 2000 کسون هغه ورکې وي خلکو امبولانس یو نه وي موجود دوی کوم ځای نه ورې دوی خو دلته دا پروړې دي دغه ځایونه داخل کې دوی ور کړی دوی نشته په داخل کې بيخي نشته صرف ډاکټرونه هرڅي وایي چې بعض دې ته ویل کی چې دا دوی روغ لخپله بیرخاله بدیانه مې روخاله په دوه ریټونه دي او مقصد نه د داخل کې دوی داخل کې تر اوسه ورې دوی در کړی دا ورته کله نه داخل کې دوی نشته صرف مقصد بدیانه هر څه خپل مصارف دي اول خو کالدوري اوس چې په کالدوري اوس په افغانۍ ودی دې بلا مونږ دوا دې بلا مشکل ته جوړ کړ ډیره مننه چې خبرې الله دې خوشاله ډیره زیاته مننه د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو تاسو د خوست د ملکی روغتون حالات راسره ولیدل او د تلویزیون په سکرین باندې مو راسره ننداره کړل دا ډول خپرونې جوړول چې موږ کله جوړوو د زیات شمیر چیلنجونو او ګواښونو سره مخامخ کیږو خو بیا موږ تر خپله وسه خپل مسلک ته ژمن یو د حقایقو راسپړل پر موږ قضاوت یې پر تاسو تر بلې وې داسې پروګرامه چې بیا زه عبدالرحمن آشنا او خلیل زدران چې د کمرې تر شا راسره دی موږ درته راځو په یوه خاص موضوع باندې خبرې اترې لرو تر هغې پورې مو پر لوی او ځواکمن خدای سپارم تاسو موږ ته دعاګانې کوئ موږ به تاسو ته دعاګانې کوو الله مو مل شه